بیا هم سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې د جنون وصال د یوټیوب چینل ټول ملګري به راته روغ و جوړ به وي. نن بیا تاسو سره د هدیرې ناوې د ناول په درېیمه برخه کې حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دا برخه به مو د خوښې وړ وګرځي او تر پایه به یې راسره واورئ. په تېره برخه کې مو اورېدلي وو چې زرینې په خپله هغه لهجه چې تل به یې د صنم په وړاندې کاروله وویل: میلمانه راغلي دي، هله نو چای دې تیار کړي او که نه؟ صنم ځواب ورکړو: هو، چای خو مې وخته تیاري کړي. زرینې په داسې حال کې چې هېڅ یې صنم ته نه ورکتل د چایو تیار پتنوس یې د خپل زوی عثمان په لاس کې ورکړ چې حجرې ته یې یوسي او په وتو کې د ماښامي لپاره د ښه پخلي په کولو ټینګار وکړ. ماښام ناوخته چې کله میلمانه ولاړل نو ثمر یو څه خوشحاله ښکارېده. له حجرې څخه د خپل اتاق پر لور لاړ او زینې ته یې وویل چې میلمانه د پخلي خوند او سلیقه دومره صفت وکړ چې زما زړه یې را خوشحاله کړ. زینې تندی ترې ونیوه او هېڅ یې هم ونه ویل. ثمر چې د زرینې په طبع پوه شو نو خبره یې ژر هاخوا دېخوا کړه. شپه تېره شوه، د نورو لپاره نه وي خو د صنم لپاره بیا ځورونې سهار پیل شو. صنم له شین سهار نه بیا دې فکر اخیستی و چې نن ورځ به بیا د کومې نوې کیسې سره مخ کېږي. په همدې فکرونو کې د لوښو په مینځلو کې د کوهي غاړې ته بوخته وه چې زرلښته راننوته. په چابکو قدمونو یې د صنم خواته راغله او کېناستو سره سم یې د صنم په ځورولو او خندولو لاس پورې کړ. د صنم په ژوند کې یوازینۍ زرلښته وه چې د صنم د خندولو او خوشحالولو هڅه به یې کوله. ډېر ځل به یې هڅه له دې وجې ناکامه وه چې د صنم د ژوند دردمن داستان د صنم د ژوند ټول خواږه زبېښلي وو. زرلښتې هم هېڅ خپلو هڅو ته د پای ټکی نه کېښود. لسګونه ځل یې له صنم نه دا پوښتل چې د ژوند کیسه یې ورسره شریکه کړي، خو صنم به د زرلښتې د دې پوښتنې په ځواب کې یوازې یو سوړ اسویلی ورکړ. سترګې به یې اوښلنې شوې او د زرینې له ویره به یې سر ځوړند ونیوه. زرلښتې به چې د صنم ویرېدلې څېرې ته وکتل حیرانه به شوه او زر قسمه فکرونه به یې په ذهن کې شور جوړ کړ. نن یې هم د نورو ورځو په څېر یې د خپلو ټولو پوښتنو په ځواب کې یوازې د صنم چوپتیا ترلاسه کړه. له کوهي اوبه راویستلې او له صنم یې مخه واخیسته. په تلو تلو کې یې وویل: خالا سره مې د یو څو شپو لپاره کابل ته ځم. صنم یو څه مایوسه شوه ځکه زرلښته به پرې تل خوږه لګېده، له ځان هم پرې ډېره ګرانه وه. زرلښتې د صنم دوی له کوره ووته او په پښه نیولې قدمونو خپل کور ته ننوته. انګړ کې خاله ماجبین د خپلې ځوانې لورې سلګۍ او خاوند عمر سره ولاړ و. په لوړ غږ یې وویل: زرلښتې لورې ژر راځه که نه چې موټر راغلی، موږ تا ته په تمه یو. زرلښتې قدمونه لږ ګړندي کړل. دا دی خاله جانې، ژر جامې بدلوم او در ووځم. څو شېبې وروسته زرلښته راووته او د کابل پر لور روان شوه. په ټوله لار کې د صنم په اړه فکر کوه، هېڅ یې زړه ارامه نه مونده. سلګۍ چې ډېره مسته او شوخه جنۍ وه، څو ځلې د زرلښتې د پام اړولو په پلمه خندونکې خبرې وکړې. زرلښتې به د زړه په سر وخندل او بېرته به یې فکر د صنم خواته شو. زرلښتې په لار نه څه وخوړل او نه یې هم وڅښل. یوازې همدا فکر زړه او ذهن تخسیر کړ چې آخر دا کوم زورور توپان و چې د صنم ټولې خوښه یې نامعلومې خواته په هوا کړې. غرمه مهال و چې موټر د پاخه سړک په سر د یوې ښکلې ودانۍ تر څنګ ودرېد. سلګۍ او عمر دواړه د موټر نه ښکته شول او خاله یې
زرلښتې ته هم د ښکته کېدو بلنه ورکړه. ټول ستړي ستړي وو. سلګۍ چې د دې کور یوازینۍ لور وه د ننوتو سره سمه ویده شوه. د سلګۍ مور به تل د خپل زوی پرویز ته همدا شکایت کوه چې واده کولو سره یې بیخي تغییر کړی او بالاخره د جنجالونو د زیاتوالي له وجې پرویز له خپلې مور او پلار نه جدا شو او د خپل خسر کرای ژوند پیل کړ. خو سلګۍ بیا په مور او پلار دومره ظاهره وه چې لسګونه مرکې د دې لپاره رد کړي چې ګوندې مور او پلار یې یوازې پاتې نشي. سلګۍ د اقتصاد پوهنځي د اخیر کال محصله وه. د خپل لیاقت او استعداد سره سره یې د خپلو ښو اخلاقو اداو له وجې د ټولو ښوونکو په زړه کې خاص ځای درلود. تر ډېره یې مرکه کوونکي له ځوانانو ښوونکو او همصنفیانو له جملې وو. خو سلګۍ د خپل مور او پلار د یوازې نه پرېښودلو لپاره د خپل راتلونکي ژوند ټولې خوښیو سره مخه کړې وه. سلګۍ بیا داسې اجتماعي خوی درلودونکې پیغله وه چې په څو شېبو کې به یې ډېر پردي خلک خپلول، ځکه ورسره د زرلښتې هم څه ناڅه ساعت تېر او وخت یې ښه تېرېدل. یو ورځ یې زرلښتې ته وویل: مورجانه هم ځي د کوم ګاونډي کور ته فاتحې ته، راځه زما سره پوهنتون ته لاړه شو. ساعت به دې هم تېر شي او زموږ پوهنتون به هم وګورې. زرلښتې سلګۍ ته په شرارتي انداز وکتل او ویې ویل: که ټولګي کې مو کوم ښکلی ځوان وي نو بیا ضرور در سره ځم. سلګۍ په کړس وخندل: ستا د ښایست جلوې دومره کمزورې نه دي چې کوم یو دې په زړه داغ نه کړي. دواړو غبرګ او د زړه د اخلاصه وخندل او د پوهنتون پر لور روان شو. په لاره زرلښتې د کابل پوهنتون ماحول، درسونو او صنفیانو په اړه سلګۍ نه پوښتنې کولې او سلګۍ به په پوره لیوالتیا سره ځواب ورکوه. سلګۍ د خپل صنف په اړه داسې ویل: لومړی سمستر 38 هلکان او 4 انجونې وي، خو اوس څه ناکام شول، ځینو یې په خپله خوښه درس پرېښود. اوس مهال 11 هلکان او 3 انجونې یو. زرلښتې په بیړه پوښتنه وکړه: ښه، اوس 4 انجونو نه 3 پاتې شول؟ سلګۍ ځواب ورکړ: هو. هغه بله ټولګیواله هم پوښتنه وه. د جلال آباد وه. دا یې درېیم کال دی. د درېیم کال په شروع کې بیا رانغله. زرلښتې بیا وپوښتل: نو ولې درس پرېښود؟ سلګۍ اوږده ساه واخیسته او زرلښتې ته یې وویل: داستان یې ډېر اوږد دی او یو څه فلسفي رنګ لري. بیا دواړو څو شېبې غلې ناستې وې. سلګۍ ژور فکر یووړ او هغه وخت چې پام یې شو چې ټکسیوال پرې غږ کړ: مهرباني وکړئ ورسېدئ. دواړه د ټکسي نه ښکته او د کابل پوهنتون انګړ ته دننه شول. د لویې دروازې مخامخ لوی اوږدې سیمټي لاره وه چې دواړو خواوې یې شنې لوړې ونې وې. پاڼې یې د مني لومړنیو سړو شمالونو راپارولې او د باد یوې نیمې تیزې څپې سره به د ښاخونو د دیدن تږي مینانو په څېر د څو شېبو لپاره یو بل نه غاړې وتل. مخامخ د پوهنتون په انګړ کې ډله ډله نجونې او هلکان تر سترګو کېدل. د ځینو تر منځ ګرمې کیسې روانې وې او ځینې بیا مایوسه ناهیلې او وارخطا په نظر راتلل. سلګۍ زرلښتې ته وویل: دا مخامخ 3 هلکان وینې؟ دوی د ځینو نجونو د ځورولو په تور ادارې ته معرفي شوي.
دا 3 ورځې وشوې چې ترمنځ یې جنجال روان دی. پرون مې ټولګیوالو وویل چې کورنۍ ورته راواړي. زرلښتې وپوښتل نو څوک یې ځورولي دي؟ سلګۍ ځواب ورکړ 3 نجونې دي، بیچارهګانې نوي راغلي دي، دوی ځورولي وي او بالاخره هغوی اداره کې رسماً شکایت کړی دی. زرلښتې او سلګۍ ترمنځ بحث همداسې ګرم روان و چې د ټولګي په دروازه وردننه شو. سیم ټول د هلکانو نه ډک و. یوازې د لومړي قطار 4 څوکۍ کې 2 نجونې ناستې وې. زرلښتې او سلګۍ هم د سلام ورکولو وروسته کېناستې. ښوونکی راغی، درس یې پیل کړ. د درس په دوران کې څو ځله ځینو هغه هلکانو غوسه او غږونه کول کوم چې د مستۍ او د درس د اخلال کولو هڅه کول. ښوونکي د درس تر ورکولو وروسته ځینې زده کوونکي پورته کول او پوښتنې یې کولې. د صنف اخر کونج ته یې نظر واچو او غږ یې وکړ، سنګین جان به راته ووایي چې نننی درس نه یې څه زده کړل. سنګین چې ښکلی او دنګ چناري ځوان و په خپل ځای کې غلی ودرېد. ټول زده کوونکو ورته په مهربانۍ انداز ور وکتل. په ټولګي کې یوه سحرایي خاموشي خوره شوه، خو د دې دنګ ولاړ قامت د وچو شونډو نیولې وې. د نیولو په پار د ژور درد ګواهي ورکوله. ښوونکي د څو شېبو چوپتیا وروسته وویل، سنګین جانه هڅه وکړه چې نور دې حالت ته د پای ټکی کېږدي. ژوند په دې طریقه شونی نه دی. کوشش وکړه نور درسونو ته توجه ورکړه. ځینې نږدې ملګرو او ټولګیوالو یې سنګین ته د ډاډ ورکونې په اندازه کتل. ښوونکي اوږده ساه واخیسته، خپل کمپیوټر او کتاب یې راواخیست او له ټولګي ووت. د زرلښتې په ذهن کې سلګونه پوښتنې موجونه وهل. د سلګۍ خواته د ناستو نجونو په پوښتنو یې پام ور بدل کړ. دوی له سلګۍ نه د زرلښتې په اړه پوښتنې کولې او بیا یې په دري ژبه زرلښتې ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ ویل. د دوی د پوښتنو لړۍ لا هم هغسې روانه وه چې یو ټولګیوال یې ورغږ کړ، راتلونکي 2 ساعتونه خالي دي او راتلونکی سیم به په 12 بجو شروع کېږي. په سیم کې شور ماشور شو. ځینو غوسه او د ادارې د دې فیصلې ناراضه ښکاره کېدل چې ولې مهالویش کې ځینې ساعتونه مسلسل خالي لیکلي. د دوی شور ماشور او شکایت لا همداسې روان و چې سلګۍ زرلښتې ته وویل، راځه بیرون به لمر ته کښېنو او یو ګرم چای به هم وڅښو. زرلښتې هم پرته له کوم دلیله سپکه جګه شوه او سلګۍ سره روانه شوه. زرلښتې او سلګۍ خپلو کیسو کې ګرمې وې چې د زرلښتې غوږونو ته د شپېلۍ نغمې ورو ورو راسېدې. هره خوا یې ولیده او د شپېلۍ نغمو ته یې د نږدې فاصلې نه د اورېدو تلوسه لا پسې زیاتېده. ګامونه یې لږ چټک کړل. یو اړخ ته د شنه چمن منځ کې یې هماغه دنګ ځوان تر سترګو شو. شپېلۍ په لاس ناست دی او د شپېلۍ د خوږو نغمو په ذره یې د زړه درد غږوي. د سنګین د شپېلۍ غږ دومره زورور و چې په دې لاره هر تېرېدونکی لاروی به یې د څو شېبو ځان سره تم کړ. هرې خوا چوپتیا واکمنه وه. د ونو په لغړو ښاخونو کې ناستې مرغۍ به هم د شپېلۍ د نرمو نغمو سره غلې شوې. ځینې له ژونده ستړي ځوانان خو ورته داسې په علاقه چاپېر ناست وو، تا به ویل لکه همدا څو شېبې چې د ژوند خوږې شېبې وي. زرلښتې څو شېبې جوړه تماشۍ ته په ننداره و چې سلګۍ پرې ورغږ کړ، زرلښتې تا ته وایم